جنرال سمیع سادات او احمد مسعود یو بل سره په څنګه ډول او په کومه خبر اورانه شوله. جنرال سمیع سادات ولې له احمد مسعود سره یو ځای نه شو، حقیقت یې معلوم شو. جنرال سمیع سادات په خپله وینا کې ویلي دي چې ولې له احمد مسعود ډلې سره یو ځای نه شو، ستونزه یې څه وه چې له هغه سره یو ځای نه شو. جنرال سمیع سادات ویلي وه احمد مسعود څخه مې یوه غوښتنه وکړه چې هغه یې هم ونه منله. جنرال سمیع سادات وایي که هغه غوښتنه احمد مسعود منلی وای نو ټول پخواني افغان ځواکونه به یې اوس سرتیري وای. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات په یوه ویډیوي کلیپ کې په داسې حال کې چې له بل جمهوري جنرال خوشحال سادات سره د افغانانو د یوې ډلې په منځ کې ولاړ وي په دې اړه غږېدلې. سمیع سادات له احمد مسعود سره د دوی د نه یوځای کېدو په اړه ښکلي د خلکو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې مسعود ته یې د اساسي قانون د منلو او تر ملي بیرغ لاندې د طالبانو خلاف د مبارزې وړاندیز وکړ، خو هغه نه دی منلی. د نوموړي په وینا دوی نوموړي ته ویلي وو چې که دا غوښتنې مو منلې وای د جمهوري نظام پوځیان به مو اوس عسکر وی. احمد مسعود او پلویانو تر دې مهاله بیا کوم غبرګون نه دی ښودلی او نه هم کوم څه ویلي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان، تربیه ښې چارې.